محصلینو ورونو که تاسې فکر وکړئ وړکی ماشوم تر ټولو نه ډېر ګران چی وي ورته واړه ماشوم ته په دې خپل ټول زندګي کې څه شی ډېر خوند ورکوي نه غیر له دې نه لوبې ډېر خوند ورکوي که نه دومره خوند ورکوي دا لوبه که نه چې ته ورته حیرانه سي دی معشوق د واړه ماشوم بس همدا لوبې وي داسې منډه کو داسې را منډه کو داسې منډه کو داسې را منډه ټول عمر یې همدا وي بیا چې لږ راغټ سي بیا چې لږ راغټ سي بیا دا ډېر خوند ورکوي چې ښه کالي وي او ښه بوټونه وي چې ډېر نه یې غټ سوی که نه یعنې معنا د بلوغ ته چې نوی ورسېږي بیا دا ویښتان داسې راواړوه او ښه خطرناکه خولۍ په سر که او ښې څپلۍ بوټونه وي او دا سین مات مات را رواني لکه چرګ غوندې چې نوی ځوان سوی دا بیا ډېر مهم بیا چندان ډېر منډې هم خوند نه ورکوي که نه پې شرمېږي چې منډې وي لکه د وړکېتوب حالت ته هلته معشوق منډې وي بیا منډې هم ډېرې خوند نه ورکوي بیا کرا کرا له دې نه هم راغسي لږ راغټ سي بیا داسې مرتبې ته راورسېږي لکه دا تاسې چې یې اوس نو بیا چې د واده خبره یاده سي ډېر خوښ وي دا پلار و مور چې کور کې د واده خبره یاده کړي دی بس داسې خوند ورکوي او وایي چې یاره دغه خبر خو ګل نه سي چې دې ته دوام ورسي بیا ښه کالي هم ډېر خوند نه ورکوي منډې هم خوند نه ورکوي خو دی وایي چې زه وایي او بس واده وایي اوس سوی وایي بیا دا ډېر معشوق و محبوب سي بیا چې واده وکړي بیا چې عمر لږ نور ډېر سي بیا د واده شوقونه ورسره پیدا نه سي وایي خو وایي ولا چې هغه ریاست خو هم خوښې ده چې ملک سوی وایي د کلي او ولسوال وایي ځواني کې که تاسې فکر دا ځوانان ډېر د چوکۍ شوقیان نه وي که نه یعنې داسې به یې وایم رښتیا به انشاءالله هسې مثال یې درته وایم مثلا دغه مجاهدین چې دغه جهاد کې را ځوانان سول دوی د چوکۍ ډېر شوقیان دي که هغه زړه عمارت والا ډېر د چوکۍ شوقیان دي زه تاسې راته ووایئ خو غیبت خو به نه وي که نه دا یو رښتونی حقیقت ده سخت غیر چوکۍ په چل پوهېږي خوند هم ډېر ورکوي او دغه چې دي دا خو ځکه ما درته ویلي انسان څلور طوره لري څلور اطواره لري اولی مینه د چا سره وه له منډو سره بیا د ښه کالیو ښه بوټونو سره بیا له ریاست سره دا سره زده کوي هغه ځوانانو ډېر د چوکۍ کوي ویم که پولیس یم که هر چې یم دومره ډېر هغه نه ورته دی خو چاته ډېر خوند ورکوي چوکۍ هغه چې له موږ نه مرتبه لږ پورته وي عمرونه یې لږ بیا هغې ته چوکۍ ډېر خوند ورکوي خبر پوه شولې سختې په چوکۍ په دې چل هم ډېر ښه پوهېږي خو تاسې فکر وکئ د هر حالت اوس چې چوکۍ مرتبې ته ورسېد دا سړی چې په چوکۍ سو ولسوال و ده ته یې ورځ منډه وکړه کله منډه کوي دی بیا د دې غم کې هم ډېر نه وي چې داسې ښه کالي واغوندې او لکه د ځواني په حالت کې په ځان ګوتې وي ویښتان واړي دا ډېر ویښتان اړول هم لا خوند نه ورکوي دا بده ده زه خو هغه محبوب چې په یو زمانه کې په دې بله زمانه کې هغه محبوب بیا پرېښوده بیا د واده هم ډېر شوقي نه عزتي بېچارهګۍ له کاره غورځېدلی نو خو دې نه معلومه سوله انسان دومره هغه د یو ورې دا محبوب و دی بیا پرېښوده بیا دا معشوق سو دی پرېښوده بیا دا معشوق سو بیا دا پرېښوده اوس دا معشوق نیولی ده چې ته ودرې مړ سي بیا به شي انما الحیات الدنیا لعب وله د دنیا زندگی هسې لوبې و لهو دي په دې باندې زړونه مه تړئ ځکه دا ته یو انسان په یو وارې د دا معشوقه سوه بیا د دا معشوقه سوه بیا د دا معشوقه سوه بیا دا دومره ډېرې معشوقې بیا یې پرېږدې هم زوی مړیه چې یوه معشوقې بله را پیدا کړي بیا د بله پرېږدي بیا چا بله راوني بیا د بله پرېږدي نو کوشش وکړئ محصلینو ورونو چې دا معشوقې قرآن وایي انما الحیات الدنیا لعب وله دا هسې مسخري دي دې باندې زړه تړل دا داسې معشوقې دي بدلېږي نو په دې زړه مه تړئ علما وایي وی دا عشق او شوق په وصال باندې ختمیږي که نه کله چې د چا له یو چا سره عشق وي محبت وي عاشق میخواهد به عاشق از همه چیزها برش بسیار محب بسیار
خوب ای هستند که وصال به محبوب بکنه. امی وصال به محبوب ای از هر چیز برایش بسیار محبوب است. اما علما میگه که وقتی وصال آمد به امو وصال ای عشق و ای شوق از بین میروه یا نه؟ بعضی علما میگه که میروه. مثلا به یک جای اراده داری که سفر بکنی، اونجا که به سفر رفتی و سفر انتها تا میرسه یا نه؟ مثلا ما از اینجا تا اینجا میاییم، قصد سفر داریم که به اینجا وصل شویم، سفر شروع کردیم به اینجا رسیدیم، وصال آمد، نو سفر ختم شد، سفر به می خاطر بود. بعضی علما میگه کسی که عاشق باشه وصال امرای معشوق بیاید نو او عشق دیگه ختم میشه. بعضی علما این رقم مثال میگوید، بعضی علما میگه نه وصال ختم نمیشه. اما محاکمه میکنه علامه ابن القیم رحمه الله، او میگه اینجا محبت ها دو قسم است. یک محبت ای است که شوق به لقای محبوب است، ای که محب یا عاشق ای را دوست داره که امرای معشوق خود ملاقات بکنه، ای شوق ای محبت پایان یافت چون وصال آمد. اما اینجا یک محبت دیگه به وجود می آید که این محبت به لقا و به وصال دیگه بالاتر می رود.